د ولسي جرګې د غړو جنجال او هغوی ته د رمضان بشر دوست پیغام. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست وایي د ولسي جرګې غړي په دې غوسه دي چې ولې قانون عملي شوی دی، ولې د دوی د تورې ښیښو زرې موټر تلاشي شوی دی، ولې عسکر دا جرأت کوي چې د وسلو جواز ترې وغواړي. د ولسي جرګې دې غړي له هغه وروسته په نورو وکیلانو نیوکه کړې چې د کابل په سرخپل سیمه کې د ولسي جرګې د غړو او یو شمېر امنیتي ځواکونو ترمنځ لانجه پیښه شوه. د ولسي جرګې دوه غړي نریندر سنګ خالص او مریم سلیمان خیل ادعا کوي چې پولیسو د دوی توهین کړی او بد چلند یې ورسره کړی دی. له دې پیښې وروسته نور وکیلان هم د پیښې ساحې ته ورغلي، ورپسې وکیلان پارلمان ته تللي او د شپې په 11 بجو یې عاجله غونډه راغوښتې ده. وکیلانو دې ناستې ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم ورغوښتی و او له هغې غوښتنه کړې چې د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سادات له دندې لرې کړي. د پارلمان له لانجې او غوښتنې وروسته عامو خلکو د امنیتي ځواکونو او خوشحال سادات ملاتړ کړی او وکیلان ملامت بللي دي. دوی په ټولنیزو شبکو کې د وکیلان ملامت د له هشټیګ سره لیکلي چې د ولسي جرګې غړي له پارلماني مسؤلیت څخه سوء استفاده کوي او ځان له قانون څخه لوړ ګڼي، ځکه دې ته تیار نه دي چې قانون پرې عملي شي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د امنیتي ځواکونو او د پارلمان د غړو ترمنځ جنجالونه پیښ شوي چې په ځینې مواردو کې خو امنیتي ځواکونو د پارلمان وکیلانو لخوا وهل شوي هم دي. څه موده وړاندې د کابل د عامه روغتیا وزارت په څلور لاره کې د ولسي جرګې یوې غړي پروین دراني هم یو افغان عسکر په څپېړو وهلی و چې دا کار د ولس لخوا سخت وغندل شو. د ولسي جرګې د غړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډېرې لانجې معمولا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو په مخ کې رامنځته کیږي چې وکیلان نه غواړي د موټرو ښیښې سپینې شي. د پارلمان اکثره غړي چې د تورو ښیښو لوکس موټرونه لري ویل کیږي د ځان ترڅنګ د خپلو کورنیو غړو ته هم اوس د تورو ښیښو موټرونه اخیستي دي او حتی ځینې د ولسي جرګې نمبر پلیټونه هم ورته اخیستي دي. یو شمېر شنونکي د وکیلانو او امنیتي ځواکونو په لانجه کې د خوشحال سادات د لرې کولو غوښتنه یوه بهانه بولي. په هر حال تاسو د دغې لانجې په هکله څه نظر لرئ او کوم لوری په حقه ګڼئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.